سلام مجدد دوستای عزیز، باز هم خوش آمدین. در بخش برنامه قسم که هیجان هم بیشتر معرفی کرد. جوان فعال در کنار خود داریم. واقعا جوانان ما امروز توانستن صدا بلند بکنن، کسانی هستند که میتونن کشور از این بدبختی نجات بدن و خوشبختانه ما امروز کسایی را داریم که واقعا کارایی را انجام میدن، فعالیتایی را انجام میدن، قابل باور نیست و ما افتخار میکنیم که همچون جوانایی که هستن کار میکنن. امروز هم مسعود پختونخوا با ما هستن، مسئول اداری جهانی صلح در افغانستان که 50 کشور اینامی اونجا مسئولش هستن و امی اداره را پیش میبرن. واقعا جوانان ما میتونن کار بکنن، او هم در پروسه صلح که خیلی مهم هست و ما همگی ما نیاز به صلح داریم. سلام آقای پختونخوا، صبحتان بخیر و خیلی خوش. ډیره زیاته مننه، اجازه راکړئ چې له تاسو مننه وکړم. سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د مشرانو جرګې د تلویزیون ټولو لیدونکو ته ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړو. ډیره مننه پښتون صاحب، الله مو خوشحاله لره. که په لومړیو کې ستاسو پر فعالیتونو باندې خبرې وکړو، د سولې پر موضوعاتو باندې ډېر غږېدلي، واقعا د دې خبرې نه بېنهایت زیات ستړي شوي، نو دغه د سولې موضوع او پر دې موضوعاتو غږېدل. ستاسو فعالیتونه چې هر یو ځوان باید د ځان لپاره یو پلان ولري، یو شی ولري چې سولې ته موږ ورسېږو، ورنږدې سو. تاسو ته د پر څه کړي د سولې لپاره؟ ډیره زیاته مننه. د هر انسان یوه هیله وي، یو په ژوند کې یو هدف لري. چون زما د تحصیل درجه د دکترا تیزیس مې په سوشل لنګویسټ په ټولنیزه ژبپوهنه ده، ځکه زما موضوع د ټولنې د موضوعاتو سره یا ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر اړخ لګوي. بالخصوص صلح هم یو برخه ده. نو په صلح کې تقریبا له تیرو 6 کالو را په دې خوا زه کار کوم. په افغانستان کې ترڅنګ په پښتونخوا کې مې ټریننګونه ورکړي دي. د سولې په برخه کې، د ولسي مبارزې په برخه کې، عدم تشدد په برخه کې او ترڅنګ د هیومن رایټ بشري حقونه په دغه برخه تقریبا د 6 کالونو را په دې خوا د اوسکار موسسې سره چې په ټول افغانستان کې فعالیتونه کول، ځوانانو ته مو ټریننګونه برابر کړي دي. د ځوانانو رول په صلح کې او ترڅنګ د خلکو مسؤلیت د سولې پر وړاندې چې خلک څه مسؤلیت لري، ځکه د سولې هغه قاعده او قانون داسې ده چې صلح له صفر نه به شروع کوي. دا د یو مثلث په شکل باندې له پاسه نه شروع کېږي په غټه کې، دا به له صفر نه شروع کوي. نو د ټولنیزو علومو یا د ټولنیزو ستونزو د حل لاره دغه ده چې ته به خپله مبارزه له صفر نه شروع کوي، بیا د یو مثلث په شکل باندې به قدم په قدم پورته ځي تر څو پورې چې هغه خپل هدف ته ورسوي. دقیقا شما خب اقا کارا را انجام دادین. جوانان که در کنار شما هست باید چه کارهایی را انجام بدن تا بتونن از این وضعیتی که فعلا هست، از این وضعیت نجات پیدا بکنیم و پروسه صلح نتیجه خوب داشته باشه؟ څو اړخونه دي چې موږ په هغې باندې کار کوو. یو خو د افغانستان د صلح داخلي اړخ ده، موږ په داخلي اړخ باندې ډېر کوشش کوو. موږ زیات کوشش کوو موږ سره چې کار کوي دغه ځوانان، موږ د صلح په داخلي اړخ کې په افکارو باندې کار کوو، څنګه کولی شو چې فکري بدلون رامنځته کړو. موږ د څېړنو دا ښودلې ده چې په یو هیواد کې چې تقریبا 11 لسیزه جنګ تیر شوی وي، نو صلح به هم یو 15 کاله وخت نیسي، دغه پروسه به دومره وخت نیسي. او ترڅنګ به تقریبا د ارواپوهنې له نګاه نه چې ارواپوهنه په دې باندې ټینګار کوي، ارواپوهان وایي چې تقریبا په یو هیواد کې که 15 کاله جنګ تیر شوی وي، نو 15 کاله به د هغو د فکري بدلون په اړه باید کار ترسره شي، تر څو دوی دې ته ماده شي چې یو موضوع په ځان باندې ومني. نو تر هر څه مهمه موږ ته فکري بدلون ده. څنګه کولی شو چې موږ د ځوانانو ترمنځ، د هغو کسانو ترمنځ چې تحصیل سواد کچه کمه وي، وکولی شو چې فکري بدلون یا دوی فکر ته تغییر ورکړو. څنګه کولی شو دغه کار څنګه کولی شو؟ موږ مختلفې لارې چارې ورته لټولې دي. یو خو دغه ده چې
اولیتونه هم ټاکلي دي هر ولایت ته هر ولسوالۍ ته چې په یوه منطقې کې په یو ولسوالۍ کې اولیت شی ده ځکه موږ یو سنتي ټولنه یو په سنتي ټولنه کې کار کوي نو اولیتونه به ځان ته ټاکي موږ څېړنه کړې ده د څېړنې په اساس باندې موږ د منطقې اولیتونه ټاکلي دي چې په یوه منطقه کې یا په ولسوالۍ کې اولیت څه شی ده د خلک څه شی غواړي نو هغې په مطابق باندې ټرینینګونه ورته برابر کړي کنفرانسونه ورته برابر کړي دي او د ټولنیز ژوند هغه اړیکې چې په صلح باندې تاثیر لري هغو ته هم لاره هواره کړې ده حتی د هغې د تقویت په خاطر باندې مو د ملایانو سره خبرې کړي دي هغوی د جمعې په ورځ یو ورځ خاص مشخصه دې ته هغه کړې ده چې په صلح باندې فوکس وکړي په صلح باندې خبرې وکړي استادانو ته هم ټرینینګونه ورکړي دي په د لیسو د ابتدایي مکاتبو هغه ته استادانو ته تر څو دوی وکولی شي شاګردانو ته له دې لارې یو مثبت پیغام ورسوي واقعا تاسو خپله په دې برخه کې لیکنې هم لرئ کتاب مو هم درلود دی کوم مهم موضوعات دي او څومره چاپ شوي شی لرئ نه لرئ مننه زه تقریبا 10 څېړنیزې لیکنې لرم د سولې په برخه کې چې په مختلفو برخونو دي مثال سوله یا ولسي مبارزه یا عدم تشدد ولې ناکامېږي لاملونه یې څه دي او خوشبختانه تېره هفته کې رئیس جمهور په د پیس بلډینګ یا اعمار صلح سور جوړونه باندې په کابل پوهنتون کې یو پریزنټیشن داره چې دا ډیره مهمه موضوع ده په دې باندې ما یو لیکنه کړې ده چې خبره ده تقریبا 10 مختلفې لیکنې ما په دې برخه کې کړي او د کتاب په برخه کې باید یادونه وکړم چې په نړیواله سطحه باندې 198 هغه ټولنیزې ورځنۍ فعالیتونه دي چې فیس اکشن دي چې په هغې باندې ما کار کړی انشاءالله زر به بازار ته راشي چې څنګه کولی شو له ځانه صلح شروع کړو داسې قدم په قدم به مخته ځو تر هغو پورې چې موږ په ملي او په بین المللي سطحه باندې صلح ته ورسېږو بل کتاب مې روان دی انشاءالله هغې کې دغه په نړۍ کې چې 110 پیس اګریمنټ دغه د سولې تړونونه شوي دي د دغو تحلیل ده یعنی د هغو هغه متن هم شته او تحلیل هم ده چې څومره کامیاب دي د ناکامۍ هغه لاملونه یې څه دي مثال موږ لرو زه یو مثال باید وړاندې کړم چې ټول هغه تړونونه چې په دوحه کې شوي په قطر کې شوي دي ټول ناکامه دي هغه که د لیبیا ده یمن ده سوریه ده شمالي سودان ده او یا جنوبي سودان ده د افغانستان هم ناکام نو د ما د تحلیل له مخې د قطر د وضعیت ته په کتو ځکه قطر سټیبل نه ده په خپله خبره باندې یعنی وغه نه ده ولاړ نه ده ځکه چې یو خو هغه ډېر قوي هغه لري سیالان لري چې دوی نه غواړي چې د هغو اړیکې ورسره پرې شي لکه مثال روسیه ده ترکیه ده او تر څنګ د امریکا هیواد ده نو دوی دې سره نه غواړي چې خپلې اړیکې هغه کړي نو دا کوم تړونونه چې سوي دي په هغه کې اکثریت ناکام چه مدت را در بر گرفت که کتاب نوشتین؟ تقریبا 4 کاله کېږي چې زه په دې کتاب باندې کار کوم او یوازې دا اړخ نه ده چې ما هغه د سولې تړونونه راخیستي دي په دې کې ما ځینې ربط د افغانستان د موضوعاتو ته هم ورکړی ده په هغې کې د اوسنۍ وضعیت چې روان ده په اخري هغه کې بخش کې مثال په هغه 113 تړون وی د افغانستان چې یو برخه دغې ته ځانګړې شوې ده په دې کې بیا موږ وضعیت ته ګورو د یو هیواد وضعیت ته ګورو د هغې فرهنګ ته ګورو په هغې کې ټولنیزو جوړښتونو ته ګورو چې دا څومره قوي دي حتی سیاست ته ګورو چې مثال سیاست په کومه اندازه ده نو دا ټولې برخې موږ تحلیل کړي دي او دغه برخه په 113 برخه کې به افغانستان وي په دې هیله یم چې زموږ تر لاسه هم راورسېږي او موږ هم وګورو ډېره زیاته مننه چې راغله زموږ بلنه مو منله او په دې هیله یم چې موږ یو واقعي سولې ته هم ورسېږو ډېره مننه تاسو نه چې ما ته وقت راکړ خوشحاله اوسئ خوشحاله دوستای عزیز از ما هم تشکری میکنیم تا این دم با ما بودین بازم با ما باشین یک میان ویدیویی داریم همکارای عزیز ما میگن یک ویدیویی داریم ویدیو را با هم یک جا میبینیم بازم با ما باشین بیماری‌های روانی
بیماری‌های روانی و انواع حالات رفتار آدم‌های غیر نرمال چگونه است؟ بیماری‌های روانی و انواع و حالات مختلفی دارد و برای آن که متوجه شویم با یک فرد روانی در ارتباط هستیم بد نیست. به حالات و رفتار و اختلافات آن دقت و توجه خاصی داشته باشیم که در همین راستا امروز قصد داریم به معرفی انواع بیماری‌های روانی و ویژگی‌های آن در درون یک بیمار روانی خبر دهیم. تظاهر بیماری‌های روانی با نقاشی برخی متخصصان و پزشکان بر این باورند که تعداد بیشماری از بیماری‌های اعصاب و روان که شخص از آن خبردار نیست با کشیدن نقاشی تظاهر پیدا می‌کنند. ویژگی‌هایی که نشانگر روانی بودن شماست. هر فرد حداقل یک رابطه سمی در زندگیش تجربه می کند. به نظر می رسد بعضی اشخاص مدام از یک رابطه بد به رابطه بدی دیگر وارد می شود و دلیلش را هم نمی دانند و از نظر دیگران خیلی مغرور هستند. نارسیسم یا خودپسندی یک رفتار کلیدی در افراد سایکوپت است که اگر همراه با سایر علایم نباشد میتوان آن را اختلال شخصیت دانست. شخصیت‌های خودشیفته نمیتواند احساسات دیگران را درک کنند و به نهایت خود محور هستند. شاید خیلی کوتاه مدت به کسی علاقمند شوید رفتار کسی توجهتان را جلب کنند، اما این اتفاق تنها زمان رخ می دهد که سودی بر شما برسد. اگر تمایلتان به تمجید و تحسین دیگران تامین نشود، احتمالاً خیلی زود خسته و دلزده شده و به سمت فرد یا چیز دیگری می روید. همیشه به خود و به جهت داستان درست میکنید. شاید هیچ دلبستگی عاطفی نداشته باشد، اما بر راحتی میتواند عواطف و احساسات دیگران را ماجراسازی و دروغ پردازی و بازگو بگرداند. گاهی واقعا بحران و ماجرای شورانگیز وجود ندارد تا او را سرگرم کند، بنابراین خودش دست به کار می شود. این اتفاق می تواند فشار و تنش زیاده در روابط ایجاد کنند که فرد سایکوپت تبدیل به یک آدم سمی برای اطرافیان خود خواهد شد. دوستیتان دوامی ندارد. آدم‌ها دوست ندارند با کسی وقت بگذرانند که فریبشان می‌دهد، قابل اعتماد نیست، آزاردهنده است و ماجراهای جذر آور است. بنابراین بسیاری از سایکوپت‌ها برای شکل دادن و برقراری دوستی‌های بلند مدت مشکلات اساسی دارند، زیرا هیچ کس دوستانه و صادقانه و صمیمی رفتار نمی‌کنند. به طرز خطرناک رفتارها یا هوس‌های ناگهانی دارید. یک فرد روانی حس همدلی و درک شرایط را ندارد. به همین دلیل بی‌پروا ملاحظه شده است.